الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پرون خو موږ ته د مایکروسافټ اکسل اول سبق و. په هغه سبق کې موږ د پر مکمل انټرفیس خبره وکړه چې په مایکروسافټ اکسل کې ټایټل بار څه ته وایي، منیو بار او ټیب، ګروپ باکس، ریبن او غیره. پر ټوټل باندې پرون خبره شوې ده. نن موږ ته راځو میتھمیټکس فنډامنټل اپریشنز. په هغه کې اول شی زموږ دا جمع ده. نو نن به موږ ګورو چې جمع پر څو طریقو باندې کېږي او بیا چې کومه طریقه موږ ته اسانه وه هغه به استعمالوو. په دې کې اوله طریقه چې ده هغه د کامې ده، چې څه عددونه موږ غواړو سره جمع یې کړو. په کامه باندې موږ ته عددونه څنګه جمع کولی شو. اوس ګوره دا څو عددونه لیکل شوي دي. زه غواړم دا باید جمع شي. په دا خانه کې دلته یا په کومه خانه کې ته دوی سره را جمع کوې. پر هغه ځای باندې کلیک وکړه. د دې څخه وروسته د کیبورډ څخه برابر نښان ووهه. بیا راسه هغه عدد په لاس ورکړه. برابر SUN بیا شفټ 9 براکټ به سټارټ شي. د دې څخه وروسته D7 په لاس ورکړه. D7 پر دې باندې موږ پرون خبره کړې ده. او کاما E7 کاما F7 کاما G7 کاما H7. هر عدد می جلا جلا په لاس ورکړي. دا زموږ ته د کامې مخکې خبره وشوه چې دا د کامې جمع ده. د دې څخه وروسته شفټ 0 براکټ به بند شي. بیا انټر. دا راغلل 480. دا خو رو وایز جمع و چې موږ ته د رو عددونه سره جمع کوو. که چیرې موږ د کالم عددونه جمع کوو، اوس دا ټوټل په کالم کې لیکل شوي دي. یو کالم کې موږ غواړو دا جمع کوو. دلته به ودرېږو. سیم هغه طریقه برابر SUN بیا شفټ 9 براکټ سټارټ. بیا N7 کاما N8 د N اتمه خانه کاما N9 کاما N10 کاما N11 کاما N12 او داسې تر پایه پورې به دا موږ ته په لاس ورکړو. صحیح شو. دا راغله 16890. اوس دا خو زموږ ته د کامې جمعول چې هر عدد موږ جلا جلا په لاس ورکوو. اوس که چیرې دا غواړو چې سیم دغه عددونه غواړو په دغه رو کې جمع کوو او دغه عددونه غواړو په دغه کالم کې جمع کوو. د دې یو بله طریقه هم شته. په هغه کې به موږ ته اول او اخر عدد په لاس ورکوو، مابین ټوټل دی په خپله را جمع کوي. و دې ته بیا موږ ته کامې والا نه بلکې د کالم والا جمع وایو. د کالم والا جمع څنګه کېږي؟ د برابر نښان به ووایي SUN براکټ شفټ 9 براکټ مې سټارټ کړي. اوس اول عدد په لاس ورکوم D7. اوس به د شفټ بټن ونیسئ، کالم به ووایي او بیا به اخري عدد په لاس ورکړئ. H7 عدد په لاس ورکړئ. ګورئ ټوټل د خپله هایلایټ کړل. اوس د انټر بټن مکمله جمع شول. 484 جواب راغلی. دا هم سیم په دغه طریقه کولی شئ. برابر سم براکټ سټارټ. بیا N اتمه خانه N اوهمه خانه او کالم N شپاړسمه خانه. بیا انټر بټن دې ته د کالم والا جمع ویل کېده. بله جمع چې ده هغه د موس والا جمع ده. د موس دا بلکل د هغه رقم جمع ده. فارمولا سیم د هغه رقم ده لکه دا، خو هغه موږ ته موس استعمالول په دا ځای کې. تر دې نوره هم اسانه کېږي. د برابر نښان به ووایي SUN براکټ به سټارټ کړي. بیا راسه دلته دا عدد باندې کلیک وکړه. دی خپل هغه عدد راپورته کوي. ګوره D7 راپورته کړی. بیا کاما کاما کلیک کاما کلیک کاما کلیک. ټوټل مې راپورته کړل. انټر یې کړ. ټوټل جواب دا شی راووتی. دا بیا د موسې تر هغه لږ اسانه ده. که چیرې غواړم چې دا کالم والا ورکړم، یعنې اول او اخر عدد ورکړو، سیم دغه د کالم والا فارموله دا هم په موس موږ کولی شو. برابر نښان SUN براکټ سټارټ. بیا راسئ پر دا ځای باندې کلیک وکړه. چپه کلیک ایله یې به یې نه راکشه کړه تر دا ځای پورې یا تر دا ځای پورې. بیا ایله کړه. انټر بټن و دا به ټوټل راجمع شي. دا به جواب راوځي. دا د کالم والا. دریم قسم جمع چې ده هغه یو خو کامه سو کالم سو. دریم قسم جمع د شارټکټ والا ده. دا نور هم اسانه کېږي. صحیح سو. که زه چیرې وغواړم چې دا ټوټل را جمع کوم لاندې، د دې دپاره دلته راځم.
دا مکمل لرو تر دا ځای پورې راجمع کوم. ته پر دا ځای باندې ودرېږه، د کیبورډ څخه د الټ بټن ونیسه، ALT د برابر نشان و چې ودولې دی په خپله را سلیکټ کړي او په خپله جمع کړي، صرف د انټر بټن درڅه ووهه. دا خو موږ ته د رو عددونه راجمع کړي. که چیرې غواړو چې د کلمانو عددونه راجمع کړو، پر دا ځای باندې ورته درېږم، د الټ بټن برابر نشان ټوټل به راجمع کړي، انټر یې. ډېره اسانه فارموله یې شوه. دلته کلیک کوم، د الټ بټن برابر نشان، که د کلمانو دا غواړئ که د رو دا غواړئ، په ډېر اسان اندازه سره جمع کړي. بل شی چې دی هغه زموږ دا خو د شارټ کټ شو. بل شی چې دی هغه د اټو سم والا جمع ده. د اټو سم والا جمع پر کوم ترتیب باندې موږ ته کوو؟ اټو سم هم سیم لکه الټ برابر نشان چې مو وایي، د اټو سم هغه هم دغه رقم دی. دا ټوټل عددونه سلیکټ کړه، یو سل زیات ورسره سلیکټ کړه. بیا راسه دلته په هوم کې په اټو سم باندې کلیک وکړه، ټوټل به راجمع کړي. که دا خو رو وایز و که کالم وایز جمع کوي، پر دا ځای باندې کلیک وکړه، ټوټل دا ځای پورې بیا راولاړ شه، پر اټو سم کلیک وکړه، دی به ټوټل جمع کړي. نو څه بچانه دا خو د اټو سم والا جمع. څلورم قسم جمع چې دا هغه د سټیټس بار والا جمع. سټیټس بار والا جمع صرف لایو ایډیشن درته ښیي. عددونه دي دا زه خالي سلیکټ کوم، دی صرف د سلیکټډ نمبرز ایډیشن راښیي چې دا موږ سره جمع کړل، جواب یې څو راځي. سره جمع کوي یا نه، دلته ریزلټ نه درته ښیي، یعنې دلته یې درته لیکي نه، صرف دغه یې درته وایي چې که چیرې موږ دا ګرد سره جمع کوو نو جواب یې دا شی راځي. بیا که تا جمع کول جمع کنې نه غواړي، دغه ترتیب داسې دی. زه دلته رالم، دا ځای څه چپه کلیک پر ونیو او راکش مو کړي، ټوټل عددونه مې سلیکټ کړل. اوس دلته راسه، د دې جواب به دلته په سټیټس بار کې لیکلی دا دی، سم یې ورته لیکلی دی، 11628 جواب راغلی. دا تقریبا موږ 13 نمبرز موږ سلیکټ کړي دي، هغه کاونټ دلته ورته ښیي. سیم د دغه ایوریج هم درته راباسي، ایوریج چې د 354 دی. صحیح شو؟ یعنې 11628 پر 13 تقسیم کړل، 354.2 راغی، جواب یې راووت. دې ته لایو ایډیشن وایي، یا په اصطلاح د سټیټس بار والا ایډیشن ورته وایي. دلته یې نه درته جمع کوي، صرف سلیکټ کوه، دلته ورته ګوره، دی درته ښیي 9510 جواب راغلی، 20 خانې دې سلیکټ کړي. دې ته موږ کومه جمع ویل؟ د سټیټس بار والا جمع ورته ویل کېدل. نو جمع موږ تقریبا پر 5 نه بلکې په 6 طریقو باندې کولی شو: کامه، کالن، ماوس، شارټ کټ، اټو سم او سټیټس بار. سبا به انشاءالله بیا موږ ته پر منفي ضرب او تقسیم باندې انشاءالله خبره